ذبیح الله مجاهد څنګه ولې مولوي هیبت الله محکمې ته حاضر کوي؟ ملګرو، که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه د پښتو BBC په یوه ایکس سپیس کې وویل چې نظام یې بشپړ شرعي او اسلامي دی. هغه د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا خپل مشر به هم محکمې ته حاضر کړي وویل هو بالکل، خدای مکړه زموږ امیر مولوي هیبت الله کوم جرم وکړي، نظام مو دومره اسلامي او شرعي دی چې کولی شو محکمې ته یې حاضر کړو. مجاهد وویل چې افغانستان کې عدالت تامین دی او د هیچ چا حق د پښو نه لاندې کیږي. بلخوا ځینو هیوادوالو منفي کومنټونه هم پرې کړي دي. د لقمان په نامه کس ورته لیکلي دي سیده بیخي سیده محکمې ته نه، که رښتیا مجاهد یې صرف مخې ملت ته ښکاره کړه، قسم په خدای جل جلاله هره پرېکړه یې منو. د مظلومي فایزي په نامه کس ورته لیکلي دي محکمې ته یې راوبولئ، پوښتنه ترې وکړئ چې دا مکتبونه یې ولې بند کړي دي. د ټیک ټاک پښتو آی ډي په نوم کس ورته لیکلي دي کله کله ګپ هم لګوئ مجاهد صاحب. د عبید په نامه کس ورته لیکلي دي محکمې ته یې مه حاضروئ، د لوی خدای لپاره یو وارې ولس ته ورښکاره کړئ. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.